دا سختی د مرض دا څه د جرم دلیل نه ده، کله مقام جګیږي. حضرت المؤمنین وی دغومره سخت مرض ما د بل چا نه ده لیدلی لکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. یو وخت کې تبه د څوک ورته راغله، د وجود مبارک ته چې لاس ور د تبې احساس ورسره پیدا شو چې تا خو ډېره سخته تبه نه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته چې او د نورو خلکو د چند تبه وي د ما. صحابي مبارک دستي ورته دا ځکه چې تا اجر هم د چند ده، وایي او خو چې څومره تکلیف زیات ده دغومره ثواب زیات ده. او بیا ورته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ځای ته چې پام وي دا خبره مخکې په یغه ځای پوره شوه. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې نشته یو مسلمان چې دته څه تکلیف رسیږي مګر الله تعالی د ده ګناهونه په معاف کوي، لکه څرنګه چې د ونې نه پاڼې راتویږي د مني په موسم کې په دغه تکلیفو د انسان ګناه وي داسې وایي دا د مخکې سره څه تړون نه لري، ځکه مخکې خو د نبي علیه السلام حال و. نبي علیه السلام خو ګناوې نه دي کړي چې ګناه معافي، هغه خبر سره خلاصه شوه. دا مستنف کلام ده. نبی علیه السلام د ټولو خلکو دپاره د تسلي او خبره کوي چې تاسې د مرض نه شکایتونه بې صبرۍ تکلیفونه ډېر مه کوئ، په دغه باندې د انسان ګناوې معاف کیږي. نو دا مرض د خدای پاک د طرف نه یو نعمت ده. او یو ځای کې بیا را روان ده، نبی علیه السلام یې د عافیت سوال کوي. مرض مه غواړئ، یو چا د صبر سوال کوه، ده ورته ویل دا خو د ځان ته غمونه وغوښته. صبر مشکل ده، اول سوال د عافیت که، خو که مرض در باندې راغی بیا صبر که. سوال د عافیت که، که مسکنت در باندې راغی بیا صبر که. سوال د عافیت که، که یو بل مشکل در باندې راغی بیا صبر که. داسې نه چې سړی مرضو صفتونه واوري نو مرضونه غواړي ځان ته، ځکه وای برداشت هر سړی بیا نشي کړی.